ملګرو دغه څلور خوندې سارا کیټیکې، مانو کیټیکې، الیا کیټیکې او مینو دا کسبله ده. دغه کم چې دي دا څلور خوندې دي په ټیک ټاک باندې لایف راځي، په حاشي خوروي او مختلف قسم کې ویډیوګانې کوي. شانم خان ته مې خواست دی چې د دغو خلکو هم خلاف کاروایي وکړي او د دغو خلکو خلاف هم راووځي. او بل دغه خوندې چې کوم دی له د خپل ورور سره ویډیوګانې جوړوي، ډېرې نازیبا ویډیوګانې جوړوي. تاسو د دغه ورور او د دغه خور د مانو او د دغه هلک د سمیر، د دې نوم سمیر دی، د دوی ورور دی، د دوی ویډیوګانې وګورئ چې دا د خور څونه ټچ سره ولاړه وي او دوی سره کوم ته ویډیوګانې جوړوي. یقینا دا په دین، اسلام، شریعت کې دا خلاف دی. ځکه له یو خور سره که هر څومره خور درته ګرانه وي یا ورور درته ګران وي، نو دومره نزدېکت یې نه ده کول پکار، ځکه چې دا غټان دی. که چیرې وړکې خو پروا نه کوي، ځکه دا د غټ عمر دی، دونه نږدې درېدل ورته نه دي پکار. نو ملګرو تاسو راځئ د دوی دغه ویډیوګانې وګورو. یقینا ډېرې زیاتې افسوسناکه ویډیوګانې دي. تاسو د دوی ورور وګورئ چې له دوی سره ویډیوګانې جوړوي، په کم طرز کې جوړوي. راځئ دغه ویډیوګانې وګورو. السلام علیکم مینه والو، امید یم تاسو ټول به ښه وئ. نو اوچت شغېږه اوچت. نن د سارا پی کې میچ دی، د شپې 11 بجې نو ټول ته ویم چې راشي سپورټ وکړئ. خوله دې کوله که تا ته چل نه درځي د خبرې لږ شه منې تاسو ته بس نو راشئ لغونې کې سپورټ وکړئ. 2 غنټې پاتې دي. څرنګه مې بل ویډیو تاسو ټولو ته مې ویشل که نه چې وي پي ان آن کړئ او لایف بیا به اوپن شي. نو راشئ. السلام علیکم مینه والو، امید یم تاسو ټول به ښه وئ. نو اوچت شغېږه اوچت. نن د سارا پی کې میچ دی، د شپې 11 بجې نو ټول ته ویم چې راشي سپورټ وکړئ. خوله دې کوله. عام روټین والا څه کیسه ده په دې باندې پوه نه شوم. عام روټین مطلب دا دی عام روټین والا اوس پوه شوم د دې سړي لري. زه مې سوچ کوم زما څومره کچر سوچ دی، خو بیا مې هم نه وتلی دې شي ته مې سوچ نه وتلی. ظالم لورې زړه مې در باندې خفه شو. یقینو که سارا خټک که زه راغلم پاکستان ته میلاو شي چای هم در باندې څکوم. داسې ټینشن نشته. اوس هسې وکیل میړه ولاړو ایکسپایر شولی اورې وکیل مې خیر د پرېږده هغه چې د خپله نه لري نو هغه به درته راسې د خېټه موږي راموږي خو که ما مطلب که زه راغلم پاکستان چای هم در باندې وڅکوم او مسکال هم در کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه د وخت کې موجود یو په اسلام آباد کې او اسلام آباد کوټس ته راغلي یو. هغه یو محاوره ده که نه وي ایک چوری اوپر سے سینه زوري. یو جنې ټیک ټاکره فحاش ټیک ټاکره کوم چې مونږ ته د مرګ دمکیانې راکړې وې او د هغې خلاف مونږه په 400 په مردان کې او پېښور کې مختلف کیسز کړي دي. هغې حوالې سره هغې راغلې ده او دلته کې په مونږ باندې یو بوګس دغه کړی دی چې کوم زما خاوند کاشف چې کله راتلو نو زه او حنیف خان یاد کړو چې دا دی هم ورسره. زه ویم چې هغه خلک وایي که نه چې الله تعالی ته دا وایي چې ما له کوم دشمن راکړې چې هغه هم غیرتي راکړې چې هغه کې لږ ډېر غیرت وي او هغه پښتو او رښتیا پیژني. خو بدقسمتۍ دا دی چې زمونږ د دنیا هغه خلکو سره واسطه راغلی ده چې نه په خپل عزت دي او نه د بل په عزت دي او نه په عزت ورکولو پوهېږي او نه که ته عزت ته راکاږې په دغې باندې پوهېږي. مونږ سهار راغلي یو، مونږ سره زمونږ لیګل اډوایزر موجود دی، هغوی مونږ سره راغلي دي. دې نه علاوه زمونږ دلته کې نور د دنیا ټیم ممبرز هم موجود دي. مونږ صرف دې له راغلي یو چې مونږ د آئین او قانون پاسداري کوو، مونږ آئین او قانون منو او نه مونږ غلط کار په خپله کوو او نه بل سړی غلط کار ته پریدو او نه هغه ته دا وایو چې ته غلط کار وکړه. الحمدلله مونږ سره ټول پښتانه ولاړ دي او نه د داسې قسمه اف آی آرونو نه مونږ یریږو. انشاءالله زمونږ مقصد نیک دی او مونږ سره ډېر ښکلی لیګل ټیم موجود دی، زمونږ ملګري موجود دي. انشاءالله مونږ به د خپل را روان نسل دپاره دا جدوجهد جاري ساتو. خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. مهرباني.